أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. سورة قاف مکی سورت تے پدی کی 45 آیتونه او 3 رکوګان. د مخکی سورت سره ربط د دې هغه دا دی چې په مخکی سورت کې آداب د اتحاد د مؤمنانو بیان شو. نو په دې سورت کې د دغه آدابو د رعایت لپاره تخویف ذکر کوي پراتلو د یوم الخروج او یوم الوعید او یوم الخلود چې داسې ورځ را روانه ده چې د ټول هر څه حساب کتاب هغه به د انسان سره کوي. او بل دا چې په مخکې صورت کې ذکر وشو ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې د الله پاک په نسبت باندې پتا سو کې عزت والا کرامت والا کس هغه تقوا والده، یعنی سبب د عزت او د کرامت هغه تقوا. نو په دې صورت کې ذکر کوي شان د متقیان. نو الله پاک فرمای قاف والقرآن المجید. مفسرین لیکي چې قاف دا د حروف مقطعات او حروف مقطعات یا خدا د الله پاک او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې یو راز. او حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دا د الله پاک د نومونو نه یو نو قاف یعنی قابض حق المظلوم من الظالم، او تقدیر ولا روباسی چې احلفو بقابض حق المظلوم عن الظالم، چې قسم کوم په هغه ذات باندې چې اغستون کې د حق د مظلوم دی د ظالم نه. والقرآن المجید، او قسم کوم په قرآن مجید باندې انک لنبی صادق، چې ته د الله پاک رښتونه پیغمبري. وان الساعه لآتیه، او یقینا قیامت داراتون. زکه چې دو شک کوو په دې خبره کې چې دا د خدای پیغمبر دی. نو الله پاک فرمایل چې قسم دې په قرآن مجید باندې چې ته د خدای پیغمبري او قیامت دا خامخا راتلونکی دی. د شکو د دې خبرې مشرکین مکه هغه د قیامت نه انکار کوي، بعث بعد الموت. نو الله پاک فرمایي بل عجبوا ان جاءهم، بلکې دو تعجب کوي د دې خبرې نه چې راغله د دوی ته یره ورکون کې د دوی. فقال الكافرون، پسوای کافران هذا شيء عجيب، چې دا سیس عجیبه او عجیبه سشز ده. دا خبره ده چې الله پاک په د انسانانو پیغمبر را لېږي او چې بیا یې را لېږو
نو پدې ټوله علاقه او زیږي کې الله پاک داسې یتیم هغه د پیغمبري د پاره چان کو چې هغه باندې پیغمبري را لېږل بلکې که قرآن مجید نازل ولا پیغمبري جوړوله نو مخکې تاسو وی وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم تبه بیا په یو مالدار لوی سړی درې 2 کیلو نه په یو کلی کې په لوی سړی به نازل کړو نو یو دا مکی کس مراد ولید بن مغیره او پتایف کې عروه بن مسعود ثقفی چې په دوه باندې به الله پاک قرآن مجید نازل کړ نو بیا داسې کس چې هغه یتیم او کمزور دی مال وسره هم نشته جیدادونه وسره هم نشته نو الله پاک فرمایي چې دوی د دې خبرې نه تعجب کوي او بل تعجب د دوی دا اذا متنا وكنا ترابا کله چې مونږه مړ شو او شو مونږه خاوري یعنی من خو اول ستا پیغمبري نه منم چې ته د خدای پیغمبر او کبل فرش شین دا ډیره عجیبه ناشنا خبره ده خود دین زیاده ناشنا خبره بلا چې دې پکې دا خبره هم کوي چې د مرګ نه وروسته دوباره ژوند کېدل دي دوباره به الله پاک مونږ را پاسي زموږ سره به حساب کتاب کیږي نو الله پاک فرمایي دوی ذالک رجع بعید دا واپسی لری دا د عقل نه یعنی دا ډیر لری خبره ده عقل هم دا نه تسلیم سوره مومنون کې تاسو ویلي هیهات هیهات لما توعدون ډیر لری دا هغه خبره چې تاسو سره وعده کړي یعنی د مرګ نه دوباره زندگی نو الله پاک فرمای قد علمنا ما تنقص الارض منهم یقینا مونږه پیجنو هغه چې کموي زمکه د دوی مفسرین یو واقعه لیکلی ده د بنی اسرائیل یو کس چې دا واقعه امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله هم نقل کړي چې په بنی اسرائیل کې یو کسو کفن چور بیا د کاروبار شروع کو او ډیر زیات مالدار شو چې د مال څخه حساب نه وماوي خو چې کله د ډیر کمزور شو او مرګ ته نږدې شو نو خپل ځامن راغون او دوی ته وی چې زستا څنګه پلان نو دوی ورته چې زمون په حق کې خو ته انتهایی بهتر انسان مونږ دې چرته سشيسته کړولې او خپه کړی نه نو هغه ورته وی چې تاسو زما سره وعده وکړئ چې تاسو ته یو خبره کوم او تاسو به هغه منئ نو دوی چې بالکل به منو نو دته قسمونه واغست او بیا ورته وی چې کله زمړ شمه نو ما به وسی او بیا دغه ایرا سبا سمندر ته واچوي او سبا په هوا کې والوزوي نو دې زامنو یو بل ته وکتو په حیرانتیا سره چې دې پلار کوم خبره وکړه دې پورا کېدل هغه ډېر مشکل دي ځکه اهل علاقه ولا خلق پسو ځکه په يهودو کې د سيزلو رواج او طریقه خو خو خول بهر حال د پلار د وصیت نه مجبور او نو دغه کاری وکړي نو الله پاک وای دی را پاسه او برابر کو د دنه تپوس وکړو سره د علم چې دا کار دی ولې نو د الله پاک ته درخواست وکړو چې الله پاک ستاده یری د وجه ځکه ما خو چرته کار کړی نه په دنیا کې د انسانیت او د سړیتوب
نو ما وی چې په دې طریقه باندې به د الله د عذاب نه بچ. نو الله پاک فرمایي چې مونږه هغه پیژنو چې زمکه کمای ده، یعنی چې کم اجزا د زمکی اجزا دي او کم اجزا د انسان هغه اډوکی او غوخه دا مونږه پیژنو. دا زمونږ د علم نه بهر خبره ده. وعندنا کتاب حفیظ او زمونږ سره کتاب ده ساتون کې د عملونو د دو، یعنی زمون سره یو رجستر ده چې د دو عملونه پاغي کې محفوظ کیږي، لیکل کیږي لوح محفوظ. لیکن دا د الله پاک د علم پر نسبت باندې پکروړه مکروړه محسبانه هم نه، ځکه په لوح محفوظ کې هغه سدي چې د دنیا د شورونه د دنیا د فنا پورې او د الله په علم کې د دین اخوا او رستو هم ټول حالات د الله په علم کې. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکې نسبت د دروغ کړه دو حق ته لما جاءهم هر کله چې راغی دوته، فهم فی امر مریج، ندو په خبره کې ګډوډ چې کله نعوذ بالله د پیغمبر په باره کې د لیونی نسبت کوي، کله د شاعر نسبت کوي، کله د ساحر نسبت کوي، او په مختلف طریقو باندې دوزانه نسبتونه او خیالات هغه قایمي. کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې وایي چې دا د قرآن مجید د ځان نه جوړ کړی دی، دا د خدای کتاب نه دی. نو الله پاک فرمای افلم ينظروا الى السماء، آیا دو نګوري اسمان ته، فوقهم چې لپاسه په دو باندې ده، کیف بنینا څنګه جوړ کړی دی موږ دا، نه پاکستان شته، نه پیلر شته، نه دیوال شته، نه بل څه داسې طریقه وته شته. الله پاک دا قائم کړی دی او څومره لوی اسمان دی چې چاره دی انتها او ابتدا معلومه نه کړه، او څومره دنګ او اوچت دی. والقینا فیها رواسیا، وزیناها او خیسته کړی دی مونږ دا، بزینة الکواکب پستور سرا، وما لها من فروج او نشته دی لرا من فروج چاودل سوره، یعنی په اسمان کې هیڅ سوره دانی، لیکن دا صفت د اسمان دا د فنا کېدو پورې قائم دی. والارض مددناها او زمکا غړولې د مونږ دی لرا، والقینا فیها رواسیا او اچولې د مونږ پدې کې مضبوط غرونه، وانبتنا فیها او رازرغون کړي دی مونږه پدې کې من کل زوج بهیج، د هر قسمه بوټونه تازه تازه، چې ردی قسمونه هغه هم د انسان د علم نه بهر. تبصرة و ذکرى لكل عبد منیب، د پاره د پوهه کولو و ذکرى او یاداش لكل عبد منیب، د پاره د هر بنده رجوع کوي چې د حق طلبګار. ونزلنا من السماء ماء مباركا او راورولې دی مونږه د طرفه د اسمان، یعنی د وریځونه ماء مباركا اوبا برکت والا، فانبتنا به نو رازرغون کړي دی مونږه ردی په سبب سره جنات باغونه، وحب الحصيد او دانی الحصيد چیرې بلې کې دیش، یعنی بوټي د هغې بلې کې دیش، لکه جوار، غنم، شولې وغیرہ دشه. والنخل باسقات لها او ونې د کجورو، باسقات دنګي لها طلع نضيد
چې ردی د پاره غونچکونه لاندې باندې د ټولو نه ډیره خرما د په خیبر او مفسرین لیکلي دي چې د خرمې تقریبا لزرته نږدې قسمونه د دې وجنه الله پاک دا په خصوصیت سره جدا ذکر کړ رزقا للعباد خوراک د پاره د بندگانو واحیینا به او ژوندۍ کړي د مونږه به په دغه مبارک او بو سره بلدتا میتا زمکا وچا مړه کذالک الخروج دغه شانتی وتل دی یعنی دعوه د صورت چې منکرین دا خیال کوي چې مونږ به دوباره بیا څنګه راپاسول نو الله پاک فرمایي دغه شړه وچز مکا چې د دې مثال په شان دمړې ده دغه بوټي چې ختم شي دي په نظر باندې هم ناراضي چې مونږ یو باران وکړو نو دغه هر بوټي په خپل خپل قسم کې هغه وجود تراش تر تازه شین ګلونو والا د ازمکا واپس ژوندۍ شي نو الله پاک فرمایي چې څنګه دغه منګه واپس ژوندۍ کو او د هر سره یو نوې ژوندۍ ورکو کذالک الخروج نو دغه شانتي د قبرونو نه به مونږ د انسانان دا را پاسول دوله به بیا ژوندۍ ورکو کذبت قبلهم قوم نوح نسبت د دروغ کړه او مخکې د دونه قوم د نوح علیه السلام واصحاب الرس او کوهی والا وثمود او ثمودیانو وعاد وفرعون او عادیان او فرعونیان واخوان لوط او قوم د لوط علیه السلام واصحاب الایکه او بن والا وقوم تبع او قوم د تبع بادشاہ كل كذب الرسل فحق وعيد دی ټولو رسولانو ته دروغ جن وایي فحق وعيد نراغ پدو باندې زما عذاب افعینا بالخلق الاول آیا ستړي شوي یو مونږه بالخلق الاول په اولنی پیدایش باندې نه هیڅ چری د سینه د شي نو الله فرمای بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دو په شک کې دي د پیدایش نوینا یعنی دو منکر دي ردی خبرینا چې الله پاک په دوباره د خلق بیا را پانسي بیا به پیدا دي الله پاک وایي موږ په اولنی پیدایش تړي شي خو نه یو چې یاره دوباره پیدایش موږ نشو کولای قاف الله پاک عالم دې په مان ردی حروف والقرآن المجید او قسم دې په قرآن شرافت والا بل عجبوا بلکې دو تعجب کړه دې ان جاءهم د دې خبرې نه چراغ له دې دوتا منذر منهم يرون كددونا فقال الكافرون فسواي كافران هذا شيء عجيب دا سیز دے عجیبا یعنی دے چې د پیغمبري دعوت کوي دا ډیره عجیبه نشنا خبر اذا متنا وكنا ترابا آیا کله چې شو مونږ مړه او شو خاورې ذلك رجع بعید دا واپس کېدل لري دي د عقلنا قد علمنا یقینا مونږ پیژنو ما تنقص الارض منهم هغه چې کموي ځمکه د دونه
وعندنا کتاب حفیظ او زمون سره کتاب دے حفاظت کون کے دا عملونو ددو یعنی زمون سره یو رجسٹر دے چې ردو عملونه په هغه کې لیکل کېږي ساتون کې دے ردو دا بل کذبوا بلکې دو نسبت د دروغ کړو بالحق حتى لما جاءهم هر کله چې راغی دوتا فهم فی امر مریج پس دو په خبره ګډه وډه کې دي افلم ينظروا آیا دو نګوري الى السماء اسمان تا فوقهم چې لا پاسه پدو باندې ده کیف بنیناها سرنګ جوړ کړه دې مونږ دا وزیناها او خیسته کړه دې مونږ دا وما لها من فروج او نشته دې لرا چاودل والارض مددناها او زمکه غوړولې د مونږ دی لرا والقینا فیها او غرزولې د مونږ پدې کې رواسیا مضبوط غرونا وانبتنا فیها او رازقون کړي د مونږ پدې کې من كل زوج بهیج دا هر قسم بوټونه تازه تازه تبصرتن د پاره د پوها کولو وذکر او یاداش لكل عبد منیب د پاره د هر بند رجوع کون کی یعنی د حق د طلبگار ونزلنا او راورولې د مونږه من السماء طرف د اسماننا ماء مباركا وببركت ولا فانبتنا به فسرا سرکن کړي دي مونږ ردي په سبب جنات باغنا وحب الحصيد او دانی چې بوټي ریبل شي والنخل او ونی د کجرو باسقات دنگی لها طلع نضید چې دی لره غنچکونه لاندې باندې دي رزقا للعباد خوراک د پاره د بندګانو واحیینا به او ژوندی کړي د مونږ په دې سره بلدة میتا ځمکه مړه یعنی تازه کړي د مونږ په دې سره وچه کذالک الخروج دغه شان راوتل دي د قبرونو نه كذبت قبلهم دروغجن کړیو مخکې د دونا قوم نوح قوم د نوح علیه السلام واصحاب الرس او کوهوالا وثمود او ثمودیانو وعاد او عادیانو وفرعون او فرعون واخوان لوط او قوم د لوط علیه السلام واصحاب الايكه او بنوالو يعني شعيب عليه السلام قوم اشاره وقوم تبع او قوم د تبع بادشاہ كل كذب الرسل دي طول رسولانو ته دروغجن ویلیو فحق وعید نراغ بدو باندې سما عذاب
افعینا ایستړي شوي مونږه بالخلق الاول په پیدایش اولنی باندې نه هیڅ چرې دي سینه بل هم بلکې دو فی لبس پشک دی من خلق جدید دا پیدایش نوینا یعنی دو منکر دی دا بعث بعد الموت دا دین